مفتی صاحب لطیف الله حکیمی سر مفتش وزارت دفاع ملی احترامانه تقاضا می‌گردد تا به جایگاه تشریف آورده و سخنان راهنمودیشان را ایراد بفرمایند. جناب صاحب الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له مسيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. فقید عرفی وایي عرفی اگر بگیر یا میسر شدی وصال 100 سال میتوان به تمنا گریستن. ملګرو خبرې ډېرې وکړې ستړي هم شوو روژه ده کېدای شي نور به حوصله هم کمه پاتې وي که مختصره خبره ده لږ متوجه اوس خصوصا هغه کسان چې د شاګردان تېر شوي دي کېدای شي هغو ته به ګټه وکړي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. علما کرام وایي مذاکره زموږ د نصیحت نه ده دا مؤمنانو ته ګټه کوي یعنې نو چې ګټه ورته ونه کړه ګواکې دا مؤمنوالی یې کمزوری. دا خبرې ښې دي چې کېږي بار بار کېږي د دین خبرې دي د قرآن عظیم شان خبرې ټولو ملګرو ښې خبرې وکولې ډېرې ښې خبرې وکولې فقط یوه هیله زه لرم ملګرو چې کوم کار کوي کوم خبره کوي د خپل مسلک مطابق کوي ملي و بین المللي مسایل غټ غټ مسایل په داسې مجالسو کې یادول دا مناسب نه ده په هغو کې تصمیم نیول کېږي هغه مسایل څه دغه څه ترتیب لري مشرتابه ورته شته او موږ تاسې داسې بې سرپرست او بې سرنوشته بې برخلیکه نه یو. افغانستان اسلامي امارت الحمدلله له قدرونو څخه ډک افغانستان لرو په هره برخه کې د خپل مسلک مطابق فقط د دوی درې خبرې دغه ملګرو ته کوم دغه چې فارغه شوي دي د دغه آیات په اختفا باندې لوی الله هغه څه پیدا کوي چې خوښه یې